السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د شمشاد دی، تاسو د 2 بجو خبري ټولګه ګورئ. نن یکشنبه د لیندۍ اقاوس 25مه او د ډسمبر 15مه نیټه ده. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. ټول یو له بل سره په یوې خبرې ولاړ یو. رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال خپل منځي اختلافات ردوي. بشري حقونه لا هم تر ګواښ لاندې دي. امریکا د افغان نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. پریکړه یو طرفه ده. سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو له لوري د بندیزونو د دوام پریکړه غندلې ده. او په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. په داسې حال کې چې د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره کیږي، خو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال وایي چې د دوی ترمنځ هیڅ اختلاف نشته. ملا عبدالغني برادر په پکتیا کې د کډوالو چارو پخواني وزیر خلیل الرحمن حقانی د فاتحې په مراسمو کې د ګډون پر مهال ویلي چې اسلامي امارت مشرانو ترمنځ یو ډول مینه موجوده ده. هغه په یو ویډیو کې په داسې حال کې چې کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د ترڅنګ لیدل کیږي، د امارات غړو ته ویلي دي چې په دې اړه د هیڅ چا خبرو ته غوږ نه ږدي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د شهید خلیل الرحمن حقانی د فاتحې او د نوموړي کورنۍ سره د خواخوږۍ په موخه پکتیا ولایت ګردې څېړۍ ته سفر کړی دی. ملا برادر اخوند شهید خلیل الرحمن حقانی یو پیاوړی مجاهد او د ولس ریښتینی خدمتګار بللی. او موږ به انشاءالله چې کوم دنیا څه وایي هغه باید هېڅوک خپل یو دماغ ته خبره پرې نه کړي. په خدای مې دې قسم ما بل وخت هم دا خبره کړې ده چې یو مشر وینم یعنې ډېر خوشحاله کېږم. دا د دې معنا لري د الله سره راضي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینه هر څونه شته. مه د چا په خبرو غوږ نیسئ، مه سوچ خرابوئ. دا نظام دی الله پاک قائم و دایم ولري او خدای پاک چې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې ښه طرح د دې نظام نورم پرمختګ او پر بهبود باندې کار وکړو او متوجه سو. د امریکا سفارت وایي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د عدالت اصولو ته ګواښ بلل شوی دی. کابل کې د امریکا سفارت چې چارې له قطر او دوحې مخته وړل کیږي وایي چې افغانستان کې ښځې او نجونې له خپلو بشري حقونو او له زده کړو بې برخې دي. دغه سفارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې اوسنۍ بې عدالتي او د بندیزونو لګول په ټوله نړۍ کې د عدالت او برابرۍ اصول له ګواښ سره مخ کوي. د امریکا سفارت ویلي افغانستان کې اوسنۍ بې عدالتي چې ښځې او نجونې ورسره مخ دي د تعلیمي محدودیتونو نیولې تر بنسټیزو ازادیو انکار په ټوله نړۍ کې د عدالت او برابرۍ اصول ګواښي. تر دې مخکې د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازې رینا میري په هسپانیا کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې له اسلامي امارت څخه د نړۍ دا غوښتنه چې بشري حقونو ته درناوی وکړي بې ځایه نه ده. سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو له لوري پر اسلامي امارت د بندیزونو د دوام پریکړه غندلې او هغه یې د هیڅ لوري په ګټه نه ده بللې. اسلامي امارت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت ویلي دي چې پخوا هم د فشار په توګه د بندیزونو لګولو کومه پایله نه ده ورکړې، بلکې زیان یې یوازې عامو افغانانو ته رسیږي. فطرت د ملګرو ملتونو له لوري د بندیزونو دوام منطقي کړنه نه بولي او دا چاره د بشر حقونو له داعیې سره په ټکر کې بولي. نوموړي زیاته کړې ده چې اسلامي امارت غواړي له ټولو لورو سره اړیکې عادي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خپله وروستۍ ناسته کې پر اسلامي امارت د بندیزونو موده 14 میاشتې نوره هم غځولې ده. د عدلي وزارت وایي اووه قوانین یې په رسمي جریده کې خپاره کړي دي. دغه وزارت زیاتوي چې افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې تر اوسه اووه قوانین د اسلامي امارت رهبر د تصویب وروسته په رسمي جریده کې خپاره شوي دي.
عدلیې وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د قوانین د څېړنې تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي دي. د عدلیې وزارت په وینا په دغه قوانینو کې د عمومي ریاست دندو واکونو قانون چې د حکمونو او فرمانونو د څارنې او تعقیب قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اورېدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو قانون او د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دی. د اسلامي امارت مشرتابه د حکم پر بنسټ په هیواد کې د ناوړه دودونو د مخنیوي ناسته د چارو ادارې سرپرست شیخ نورالحق انور په مشرۍ ترسره شوه. د چارو ادارې خبرپاڼې له مخې دغه ناسته کې د ناوړه او له اسرافه ډکو دودونو د مخنیوي کړنلاره ترتیب او تصویب شوه. په دې ناسته کې یو شمېر وزارتونو، ریاستونو او د علماو شوراګانو استازو ګډون کړی و. د سرچینې په خبره غونډه کې هغه بد رواجونه تثبیت شول چې په افغاني ټولنه کې دود دي، د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي او له کلونو راهیسې د افغانستان په زیاتو سیمو کې خلک له اقتصادي، اخلاقي او ټولنیزو عواقبو څخه زیان ویني. په کندهار کې د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اپلاوي د سیاسي چارو مرستیالې جورجیټ ګانین د کندهار له مرستیال والي محمد صادق غني سره د کوکنارو د کښت پر بدیل خبرې وکړې. میرمن ګانین په دې غونډه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په مرسته به تر 2025 کال پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لپاره د بدیل معیشت پروژه پلي شي. د کندهار رسنیو مرکز په یوې خبرپاڼه کې د هغې په حواله ویلي دي چې ملګري ملتونه به د دوی د ادارو سره په ګډه د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیل کښت د ودې لپاره اوږدمهاله پروګرامونه جوړ او پلي کړي. په خبرپاڼه کې راغلي هغه به 2025 کال په طرحو کې د خلکو اړتیاوې شاملې کړي او ټینګار یې وکړ چې د بدیلو محصولاتو لپاره باید یوه دوامداره تګلاره هم تعقیب شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې د ډبرو سکرو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت د شمیرو له مخې یوازې په تیرو 8 میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو کچه 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي. باختر اژانس پر ایکس پاڼه د دغه وزارت په حواله لیکلي دي چې دغه صادرات شاوخوا 654,000 ټنو ته رسیږي چې پاکستان، چین، ایران، هند او ترکیې ته صادر شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال کې د ډبرو سکرو دولتي شرکت مسؤلانو خبر ورکړی و چې د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې 2,400,000 ټنه سکاره په معیاري توګه استخراج کړي دي. د امریکا عدلیې وزارت یو افغان د مخدره موادو د قاچاق په تور په 10 کاله بند محکوم کړ. امریکا متحده ایالاتونو یو افغان د مخدره موادو د قاچاق په تور په 10 کاله زندان محکوم کړی دی. د دې وزارت په خبر کې د سهال کې چې حاجي عبدالستار بارکزی په نیویارک کې خپلې محکمې ته په تمه و، په افغانستان کې کورنۍ ته ویلي چې په امریکا کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې هغه سرچینه د تهدید او اغوا کړي چې د او د ورور پر ضد یې شهادت ورکړی و. وړاندې په اعلامیه کې راغلی دی چې په 2018 کال کې بارکزی د هیروینو هغه 10 کیلویي کڅوړه امریکا کې د مخدره مواد سره د مبارزې پر یو پټ کارکوونکي وپلورله چې ګمان یې کاوه کولی شي امریکا ته یې انتقال کړي. بارکزی به د زندان له دورې وروسته 15 کاله د نظارت لاندې هم اوسیږي. اروپایي ټولنې او پاکستان د افغان کډوالو په تړاو خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپاره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې پاکستاني چارواکو او اروپایي ټولنې د ګډې کمیټې په 14مه غونډه کې د افغان کډوالو په تړاو خبرې کړې دي. د خبرپاڼې له مخې اروپایي ټولنې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د پایښت لرونکي حل لارې ملاتړ کوي. بلخوا د جرمني رسنۍ د کرواسیا د کورنیو چارو وزارت له قبله راپور ورکړی دی چې د روان زیږدیز کال د لومړیو 10 میاشتو کې د 26,000 څخه ډیر ناقانونه کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. افغانستان، سوریې، ترکیې، روسیه او مصر وګړي پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې پر ګاونډیو هیوادونو سربیره په اروپایي هیوادونو کې هم افغان کډوال له جدي ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. تایلند 4 افغان کډوال له جعلي پاسپورټونو سره نیولي دي. د تایلند د کډوالو ادارې د دې هیواد په پوکټ هوایي ډګر کې
درې نارینه او یوه افغانه ښځه هغه مهال نیولې دي چې غوښتل یې د قزاقستان له جعلي پاسپورټونو سره د پلټنې له ځایه تېر شي. د ادارې د دغه څلورو افغان کډوالو د عکسونو په خپرولو سره ویلي چې دا کسان یې د ډسمبر په 10 په ځای وخت سهار مهال نیولي دي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې تایلند په پوکټ هوایي ډګر کې یو بل افغان له جعلي پاسپورټ سره نیول شوی و. د افغانان په داسې حال کې له جعلي پاسپورټونو سره نیول کیږي چې تایلند حکومت اعلان کړی چې روان کال د جنورۍ له پیله به افغانانو او پاکستانیانو ته په انلاین ډول ویزې ورکوي. د تایلند د حکومت په خبره د ویزو متقاضیان کولی شي چې په انلاین ډول په ویب سایټونو کې غوښتنلیکونه واستوي. د کامې د بند پر سر د پانګونې په اړه هوکړلیک لاسلیک شوی دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د یو خصوصي ساختماني شرکت سره په ننګرهار کې د کامې پر بند د پانګونې په خاطر همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د وزارت په خبره د دې تفاهم لیک پر بنسټ به د خصوصي شرکت د کامې د اوبو لګولو او برېښنا تولید بند پر عصري کولو پرمختګ او د اوبو لګولو پر سیستم کار پیل کړي. د کامې پر بند د کار د پیل خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې اوبو او انرژۍ د وزارت لخوا په کامه کې د میرزا خیل او ماما خیل پر دوو نورو بندونو هم کار روان دی. په ننګرهار کې وروستیو سیلابونو خلکو ته د پراخو ځاني تاوانونو سربیره په دې ولایت کې د ننګرهار کانال په ګډون ډېر شمېر بندونه او کانالونه هم ویجاړ کړي دي. ایران وایي له تېرو 3 ورځو راهیسې نږدې 2000 بې اسناده افغان کډوال له خاورې ایستلي دي. ایراني رسنۍ هرنا راپور ورکړی دی چې له تېرو 3 ورځو راهیسې له کرمان څخه شاوخوا 1288 تنه بې اسناده افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په دغه راپور کې د کرمان د لوی څارنوال مهدي بخشي له قوله راغلي چې دا کسان د ټولنیز امنیت د ښه والي طرحې په چوکاټ کې د امنیتي موخو له امله خپل هیواد ته ستانه شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې بهرني وګړي باید دغه هیواد ته د تګ راتګ او اوسېدلو لپاره قانوني اسناد ولري او له اسنادو پرته به ورسره قانوني چلند وشي او له دغه هیواده څخه به په زور وایستل شي. تر دې وړاندې په مشهد کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د استازي دفتر مشر ویلي و چې په ایران کې د 2 څخه تر 2.5 میلیونه پورې افغان کډوال د اوسېدلو د اسنادو پرته ژوند کوي. احمد معصوم ویلي و چې دغه کډوال به د روان کال تر پایه له ایرانه وایستل شي. خبرونه مو همدومره و له عملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.